قدرمن اوریدونکو، نن د جمعې ورځ د جنوري میاشتې 15 نیټه ده او تاسو د آل انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو د پښتو څانګې څخه د نن ورځ د هند سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکي. لومړی وزیر نریندر مودي سبا د نړۍ تر ټولو لوی د کووډ-19 واکسین پروګرام پیلوي. هند د سولې په لاره کې د افغانستان له خلکو سره پیوستون څرګندوي. د متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د 1.9 ټریلیون ډالرو کورونا وایرس امدادي کڅوړه افتتاح کوي. په یوګانډا کې د ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د رایو شمیرنه روانه ده او په ډاکا کې د فلمونو 19م نړیوال فستیوال ستیاجیت ری ته خراج ادا کوي. عزیزانو، اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړی وزیر نریندر مودي به سبا سهار د ویډیو کانفرنس لاره د نړۍ تر ټولو لوی د کووډ-19 واکسین پروګرام پیل کړي. د ټول هیواد په کچه د کووډ-19 واکسین کمپاین به د هیواد ټوله اوږدوالي او عرض پوښي. د پرانستلو پر مهال د ټولو ایالتونو او مرکزی سیمو په اوږدو کې په بشپړه توګه 3000 سایټونه په مجازي بڼه سره وصل شي. د پرانستلو په ورځ په هر سایټ کې شاوخوا 100 ګټه اخیستونکي به واکسین ترلاسه کړي. د واکسیناسیون دا پروګرام د لومړیتوب ډلو پر اساس دی او د روغتیا پالنې کارګران په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې په دې پړاو کې واکسین کیږي. د واکسین دا پروګرام به د کووین په نوم یو آنلاین ډیجیټل پلیټ فارم وکاروي چې د روغتیا او کورنۍ سوکالۍ وزارت لخوا جوړ شوی او د اصلي وخت معلومات، د واکسین زیرمه، د تودوخې درجه او د واکسین اخیستونکو کسانو انفرادي معلومات او تعقیب اسانتیاوي برابروي. د کوویشیلډ او کوواکسین کافي ډوزونه د هیواد په اوږدو کې ټولو ایالتونو او مرکزی سیمو ته د ملکی هوایي چلند وزارت د ملاتړ سره لیږل شوی دي. د هندوستان او عمان د ستراتیژیک مشورتي ډلې ناستا پرون په نوې ډیلی کې تر سره شوه. د هندي پلاوی مشرتابه په بهرنیو چارو وزارت کې د سی پی وی او او آی ای سکرټر سنجي بټاچاریا کول په داسې حال کې چې د عمان پلاوی مشرتابه په بهرنیو چارو وزارت کې د ډیپلوماټیکو چارو سکرټر شیخ خلیفہ بن علي الحارثي لخوا وشوه. دا د کووډ-19 د پیل راهیسې له عمان څخه هند ته لومړی لوړ پوړې رسمي لیدنه و. دواړه خواو د خوښۍ څرګنده کړه چې د کووډ-19 وبا سره دواړو خواو سره اړیکې ساتلې او د خپل ستراتیژیکو اړیکو نور پیاوړتیا ته دوام ورکړي. ښاغلي بټاچاریا د عمان چارواکو څخه مننه وکړه چې د وبا په دوران کې په عمان کې د هندي لوی ټولنې خورا ښه پام نیولې. دواړو خواو همدارنګه د خوښۍ څرګندونه وکړه چې د ایر ببلز ترتیبات د دواړو هیوادونو په منځ کې په ښه توګه کار کوي. د عمان خوا د هند ستاینه وکړه چې د وبا په دوران کې عمان ته خواړه او طبي مرستې برابر کړې دي. هندوستان عمان ته د کووډ-19 واکسین اړتیاوي برابرولو ډاډ ورکړ. هند وایي چې دا د سولې په لور د دوی په سفر کې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستو وویل د افغانستان خلک د یو سوکاله راتلونکي لپاره هیله لري او یو سمدستي او هر اړخیز اوربند به د یو باثباته سوکاله او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره د سولې معنی لرونکي پروسې لپاره زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د خبريالانو وژنې په اړه پوښتنو ته په جواب کې ښاغلي سریواستو وویل په تیرو څو اونیو کې د خبريالانو او د مدني ټولنې د غړو هدفي وژنه د بیان د ازادۍ تر فشار لاندې کولو او د سولې او حکومتدارۍ په اړوندو مهمو مسلو د خبرو اترو لارې د بحث کولو د مخنیوي لپاره دي چې د ژورې اندېښنې وړ دی. د بهرنیو چارو ویاند وویل دا بریدونه د سولې پروسې سره مخالف دي او باید سمدلاسه ودرېږي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویل دی چې امریکا د طالبانو څخه ډېر څه منلو سره خطا کړی دی. امرالله صالح یو خبري کانال سره خبرې پکول وویل چې د امریکا ماموریت چې 20 کال مخکې پیل شوی وو تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. په تیر کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د سولې یو معامله وکړه او موافق شو چې امریکایي سرتیري په جدي ډول کم کړي. امریکا باید د نورو 2500 سرتیرو له افغانستان څخه بهر کولو دنده بشپړه کړي. ښاغلي صالح وایي د سرتیرو بهر ته راایستل په بې ثباته هیواد کې د لا نور تاوتریخوالي خطر لري. د افغانستان حکومت د طالبانو په وړاندې جګړه کوي چې سخت دریزه اسلامي غورځنګ دی ځکه چې دا ډله هڅه کوي د هیواد په ځینو برخو خپل گرفت یې ټینګ کړي. د امریکا متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د 1.9 ټریلیون ډالرو کورونا وایروس اضطراري امدادي کڅوړه افتتاح کړې ده. د هڅونې پلان د بایدن ارادې ته په اشاره سره ټینګار کوي چې په ناڅاپي ډول اقتصادي حالت ته وده ورکړي او د وبا له امله رامنځته شوي ویجاړیو ته رسیدګي وکړي. دا د کورنیو سوداګریو
او ځایي دولتونو لپاره د فدرال مرستې بل ډوز چمتو کولو لپاره ډیزاین شوی چې د کووډ قضیو کې زیاتوالی سره مخ دی. د بایدن په پلان کې د امریکایي کورنیو ته د مستقیم مالی مرسته، د ښوونځیو خوندي خلاصولو لپاره هڅونې او د واکسیناسیون ملي پروګرام پیل کولو نوې پړاو شامل دی. بایدن د جنوري میاشتې په 20 نیټه د واک ترلاسه کولو وروسته په لومړي 100 ورځو کې د 100 میلیون واکسینونو ورکولو هدف ټاکلی دی. د ډاکا د 19 نړیوال فلمي فستیوال به د جنوري په 14 پرانستل شي. سږ کال دغه فلم فستیوال د بنګا بندو شیخ مجیب الرحمن د زیږون کلیزې ته وقف شوی دی. د پنځشنبه په ورځ په ډاکا کې په یو خبري کانفرنس کې د اعلان کولو پر مهال د فستیوال رئیس احمد مجتبی جمال وویل چې 14 څخه تر 24 جنوري پورې د 9 ورځنۍ اوږد په فستیوال کې له 3 هیوادونو څخه 225 فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د مشرانو یو ځانګړی کټګورۍ چې نړۍ یې بدله کړې په فستیوال کې معرفي شوي دي. دا ننداره به د فستیوال په جریان کې د شیخ مجیب الرحمن، مهاتما ګاندی، لینن، یاسر عرفات، فیډل کاسترو او نورو په اړه فلمونه وښيي. د فستیوال د خراجي برخه به د افسانوي فلم جوړونکي ستیاجیت ری ته وقف شي، څوک چې په دغه ورځ زیږیدلی و. فستیوال به د ستیاجیت ری د کار او ژوند په اړه سیمینارونه او بحثونه هم ترسره کړي. دغه برخه به د ستیاجیت ری لخوا پر لارښوول شوي پتھر پنچالی، اپراجیتا، جلساګر، سونارکیلا او هیروک راجار دیش غونډې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. شمالي کوریا د اوبتل باندې پیل شوي نوې بالستیک توغندي پرانستلې دی چې دولتي رسنۍ یې د نړۍ تر ټولو پیاوړې وسله بولي. دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې ډېرې توغندي د مشر کیم جونګ اون لخوا په نظارت شوي پردې کې وښودل شول. کارپوهان وایي دا وسله مخکې نه ولیدل شوې. مخکې په یوه سیاسي غونډه کې ښاغلی کیم امریکا د خپل هیواد تر ټولو لومړي او اصلي دښمن وباله. د پوځ د پیاوړتیا ننداره څو ورځې مخکې له هغې دي چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړي. د حکومتي رسنیو لخوا خپاره شوي انځورونه لږ تر لږه 4 غټ تور او سپین توغندي د بیرغ پورته کوونکي لاریون په منځ کې وښودلې. د سویلي کوریا عالی محکمې د پخواني ولسمشر پارک ګیون های د رشوت او نورو جرمونو په تور په 20 کاله بند محکوم کړ، لکه څنګه چې دا د تاریخي فساد قضیه وتړله چې د هیواد د لومړی خزینه رهبرې له فضل څخه د پام وړ راټیټ شوې. پریکړه شوې قانوني پروسه پرون پای ته ورسېده او د ولسمشر بخښنې لاره یې روښانه کړه، کوم چې د هیواد لومړی میرمنې مشرې ملاتړ کوونکي یې غوښتنه کړې و. پارک د هغې د اوږدې مودې محرم جوی سونسیل سره د همکارۍ په تور محکوم شوی و، ترڅو د 2014 او 2014 زیږدیز کلونو په منځ کې د سامسنګ په شمول د هیواد د لوی سوداګریزو ډلو څخه میلیونونه ډالر رشوت واخلي. پارک د سویلي کوریا لومړی دیموکراتیک ټاکل شوی مشر شو چې د دندې لرې کړی شو، کله چې په 2019 زیږدیز کال کې د اساسي قانون محکمې د هغې یوې قضیې په اړه د هغې د استیضاح لپاره پارلمان ته رایه ورکړه چې هغه هم د دواړو مشرانو یو ځای په زندان کې اچولو لامل شو. په یوګانډا کې د رایو شمیرنه د پرون ماښام د ټاکنو پای ته رسیدو وروسته روانه ده. خلک په زرګونو شمیر د پخواني پاپ سټار بوبي واین په وړاندې په تاریخي ټاکنه کې د وتلې مشر یاوري میوزیونی ته خپل نښه ورکولو لپاره راوتلي وو. په کمپالا کې ټاکنې د پوځ او پولیسو حضور لاندې او د انټرنیټ بندیز سره ترسره شوې. د رای اچونکو اوږد لاینونه په پلازمینه کې د رای ورکولو سټیشنونو بهر جوړ شوي، ځکه چې دا سیمه د بوبي واین لخوا د اپوزیسیون لپاره چمتو شوې وه، سره له دې چې د لوی ستونزو ویرې کمپاین جوړ شوی وو. په یوګانډا کې 18.7 میلیون ثبت شوي رای اچونکي شتون لري او تمه کېږي چې پایلې د 48 ساعتونو په دوران کې چمتو شي. د خصوصي ټلویزیون کانالونو لخوا خپور شوي راپورونو له مخې د رای ورکوونکو حضور قوي ښکارېدل. د خبرونو پای. ایزانو سوابره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د پاکستان ولې خپل غریوان ته سر نه ټیټوي، لیکنه د منصور الدین فریدي، جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. د هر هیواد تر ټولو لوی ځواک د هغه داخلي یووالی دی، کوم چې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مساواتو او توکمیز او جبني بې پریوالي په اساس وي. کچرې په یو هیواد کې حکومت او نظام انصاف پروروي، نو د هغه هیواد لپاره د پرمختګ لاره پرانستل کیږي. کنه نو په خپل د ګډوډیو او کورنیو جګړو لپاره خپل دروازه خلاصيږي. داسې هیوادونه بیا نورو ته د ګوتو په سندلو پیل کوي ترڅو خپل ناکامۍ پټ کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال بابر افتخار ویلي دي چې دښمن ځواکونه د پاکستان د ویشلو هڅکۍ او د لګکیو په اړه غلطه پروپاګاندا خپره کړې چې دا څرګندونې د حکومت د ناکامۍ لپاره پوځي پوښښ هم دی او د ملامتولو یو بل مثال هم شتون لري. په حقیقت کې پاکستان چمتو نه دی چې په نوموړي هیواد کې د بیلتون خوښونکو خوځښتونو علتونه په پام کې ونیسي. حقیقت دا دی چې په خپل پاکستان دغه هیواد په متحد ساتلو کې د پاتې راتللو مسؤل دی، نه چې کوم بل هیواد یا ځواک. پاکستان متعصب او قومي سیاست لري. تر ټولو مهمه دا ده چې د پاکستان نظامی او حکومتي ادارو تل دا هڅه کړې چې ژبني او قومي هویتونه هم له منځه یوسي. د همدې لپاره په ایالتونو یا صوبو کې یې ګډوډي رامنځته کړې او مذهبي ترهګري یې پاللې ده. تر ټولو مهمه دا چې پاکستان پر ولایتونو اسلامي رنګ تپلو لپاره تل د ژبې او توکم د له منځه وړلو هڅې کړي، تر څو د وګړو توکمیز او ژبني تناسب او مذهبي افراطیت وهڅوي. د ژبني هویت پر ځای د یو مشترک مذهبي هویت د تپلو هڅې هم وشوې. د حیرانتیا خبره دا ده چې دا هر څه د دې حقیقت سربیره چې ختیځ پاکستان بنگلاديش جوړ شو بیا هم کېږي. کله چې پاکستان د بنگالي ژبې ویونکو د هویت د له منځه وړلو هڅه وکړه، په پایله کې د بنگلاديش هیواد رامنځته شو. خو له دې څخه عقل ترلاسه کولو کې ناکام پاکستان اوس مهال په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ورته تګلاره غوره کړې او په هر تاکتیک هڅه کوي چې قومي او ژبني هویت له منځه یوسي. د بلوچستان په اړه که خبره وشي، بلوچستان په مختلفو اړخونو د پاکستان یو خورا ځانګړی ولایت دی. د مساحت له پلوه دا د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې د پاکستان 40 سلنه ساحه تر پوښښ لاندې نیسي، خو د وګړو شمیر یې تر ټولو ټیټ دی. غمیزه دا ده چې بلوچستان په طبیعي ګازو، ډبرو، سکرو، طلا یا سرو زرو، مسو او نورو کانونو په درلودلو بډای دی، مګر بلوچ د نورو ټولو صوبو د خلکو په پرتله خورا غریب او وروسته پاتې دي چې په اصل کې پاکستان په خپله د دې لپاره مسؤل دی. په داسې حال کې چې هیڅ کوم حکومت هم له دیو سره انصاف نه دی کړی او نژادي او ژبني کریکې دوی هره ورځ له پاکستان لرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې په 1901 میلادي کال کې پاکستان بلوچستان په خپله صوبه کې د کمزوري کولو لپاره د پښتون مشته سیمې له یو بل سره وصل کړي او هڅه کوله چې د دوی د وګړو انډول بدل کړي. پاکستانی پوځ په هر دور کې ډیر ظلمونه کړي دي. په بلوچستان کې خلک تختول او شکنجه کیږي او همداراز د لوستو ځوانانو ورکېدل د خلکو د بیلتون خوښونکو سازمانونو ته د جذبېدو اصلي او یو لوی لامل دی. په بلوچستان کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې له حد زیات ظلمونه وشول او پوز د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکتی د سیاسي او اقتصادي واکمنۍ لپاره د خبرو تر څخه د انکار کولو له امله وواجه چې له دې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. په خواشینۍ سره پاکستان د سیاسي ځواک له لارې د سیاسي مسلې د حل پر ځای د پوز پر مټ د مسلو د حل کېدو هڅه وکړه. بلوچستان یې په یوه لویه نظامي چاونۍ بدل کړو. نوې پوځي اډې جوړې شوې، خو برعکس د خلکو لومړنۍ اړتیاو او اسانتیاو ته تر دې دمه لومړیتوب نه دی ورکړی شوی چې پایله یې نن ورځ زموږ په مخ کې ده. پاکستان لا هم په دې کې د بل چا لاس ویني. ورته کیسه د صوبه سرحد یا اوسنی خیبر پختونخوا کې هم پلي کیږي. پښتانه په حقیقت کې له پنجابیانو وروسته د پاکستان دوهم لوی توکم دی چې ټول نفوس یې 15 سلنه برخه جوړوي، خو پاکستان تل ورسره د میرې مور چلند کړی دی. نه یوازې دا چې پښتون لږکۍ له 12 لسیزو را په دې خوا له جګړو سره مخ دي، بلکې د پښتنو اکثریت سیمو کې پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې د پوځ او ادارو په ملاتړ د تروریستي سازمانونو لخوا ځان وژونکي بریدونه ترسره او په زرګونو بېګناه خلک د مرګ کندې ته غورځول شوي دي. د سی پیک په ګډون لوی پرمختیایي پروژې د پاکستان د حکومتونو د چلن له امله د ناکامۍ په حال کې دي، ځکه چې په دا ډول لویو پروژو کې نه د ځایي خلکو ونډه شتون لري او نه هم د دوی ګټو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د سی پیک پروژې مخالفت په بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې وشو، ځکه چې د ځایي خلکو په منځ کې دا ویره شتون لري چې هغه څوک چې د اقتصادي موخو لپاره بلوچستان ته مخه کوي د قومي ډلې تناسب خرابوي. ناکامۍ د ورته اندېښنو له امله وده کوي.
دوی د پاکستان په پوز یا اردو او نورو ادارو باور نه لري. بیلتون خوختونکي ډلې اوس متحد شوي دي او د پاکستان له حکومت سره په مبارزه بوخت دي. د دې ډلو او پوز ترمنځ په نښتو کې د وژل شویو شمیر سلګونو ته رسېدلی دی. هر څومره چې د پاکستان پوز په دیو د فشار زیاتولو هڅې کوي، هغه عمره د دیو مقاومت لا زیاتېږي. دا ټول په حکومت د باور نشوالي او د پوز د بې ځایه مداخلې پایله ده. که چېرې دیموکراتیک سیستم په سمه توګه فعالیت کولی، نن به دا حال نه و. پاکستان اړتیا نه لري چې په بل چا تور پورې کړي. نن د ورځ پوز او ضعیفې دیموکراسۍ پاکستان داسې یو پړاو ته رسولی چې پکې د ټولو خواو څخه د بیلتون غوښتنې څپې راپورته شوي. د کوم ذمهوار چې په خپله د پاکستان بې انصافه نظام او سیاست دی، نه چې ګاونډي هېوادونه.